السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي سلواغې 15مه چې د 2024 زیږدیز کال د فبروري له 4 سره برابره ده. نو زه رسافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهمو خبرونو وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په تازه اسرایلی بریدونو کې په غزه کې له سهار تر اوسه 10 فلسطینیان وژل شوي او ابوظبي د اوکراین جګړې د سیاسي حل لپاره د مهمو خبرو کوربه دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. نن سهار راهیسې د غزې په بېلابېلو سیمو د اسرایلي ځواکونو په هوایي او توغندیز بریدونو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. سرچینې وایي د غزې ښار او خان یونس په فضا کې د اسرایلي بې پیلوټه الوتکو او جنګي الوتکو پراخ حضور د خلکو تګ راتګ له جدي خطر سره مخ کړی. د فلسطیني سرې میاشتې ټولنې ویلي د المواسي خیمو پر کمپ د اسرایلي په هوایي برید کې 2 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي چې په وژل شویو کې د دې ادارې یو روغتیایي کارکوونکی هم شامل دی. دغه راز د غزې ښار د تفاح او زیتون په سیمو کې د استوګنیزو ودانیو د ویجاړولو راپورونه ورکړل شوي چې یوازې په دغو 2 سیمو کې 11 کسان وژل شوي. بلخوا بیا د رفح پولې له لارې د ټپیانو د لیږد بهیر نن لغوه شوی دی. که څه هم اسرایلي چارواکو ویلي چې پوله د معمول په څیر پرانستې ده، خو فلسطیني روغتیایي سرچینې د ناروغانو او ټپیانو د ایستلو نه د نه همغږۍ خبر ورکوي. راپورونه زیاتوي چې د اوربند له اعلان سره سره د اسرایلي ځواکونو بریدونه دوام لري او د استوګنې ګڼ مېشتې سیمې د درنو وسلو تر هدف لاندې دي. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او پیترو لیدنه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو د سپینې ماڼۍ په یوه تړلې ناسته کې ولیدل چې دواړو لورو هغه مثبت او ګټوره وبلله، سره له دې چې ترمنځ یې ژور سیاسي اختلافونه لا هم پر ځای دي. دا لومړنۍ مخامخ لیدنه وه وروسته له هغې چې دواړو مشرانو په تېرو میاشتو کې سختې لفظي شخړې لرلې. تر ناستې وروسته ټرمپ ویل چې له پیترو سره یې ښه تفاهم کړی او پیترو دا لیدنه د 2 برابرانو ترمنځ خبرې وبللې چې بېلابېل فکرونه لري. په اجنډا کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه، سیمه ییز امنیت او د امریکا لاتینی امریکا اړیکې شاملې دي. تر ټولو لوی اختلاف د کوکاین د تولید پر ضد د مبارزې پر لارو و چې ټرمپ د سختو او پوځي اقداماتو پلوی دی، خو پیترو د رضاکارانه کروندګرو پروګرامونه او د نشه یي شبکو د مشرانو پر نښه کول اغېزمن بولي. د اختلافونو سره سره دواړو مشرانو د اړیکو د نرمېدو نښې وښودې. ټرمپ پیترو ته ډالۍ ورکړې او پیترو د ناسا د اړیکو د ښه کېدو یو احتمالي پړاو وباله. دا لیدنه د کولمبیا د راتلونکو ټاکنو په دورشل کې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهمه بلل کېږي. نن د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په موخه یوه مهمه ناسته ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اوکراین، روسیې او امریکا د متحده ایالاتو استازي ګډون کوي څو د 4 کلنې جګړې د درولو لپاره پر ممکنه حل لارو بحث وکړي. دا خبرې په داسې مهال کې کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تازه روسیه تورنه کړې چې د امریکا په ملاتړ شوې هوکړې درناوی نه کوي. یا د هوکړې له مخې باید د خبرو د بهیر پر مهال د اوکراین د انرژي پر بنسټیزو تاسیساتو بریدونه ونه شي. زيلنسکي ویلي د سې شنبې په شپه روسي ځواکونو پر اوکراین پراخ بریدونه کړي چې پکې سلګونه بې پیلوټه الوتکې او بالستیک توغندي کارول شوي او د هېواد د انرژي یو شمېر مرکزونو ته یې جدي زیان اړولی. پاکستانی پوځ په بلوچستان کې پوځي عملیات پراخ کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بلوچ بنتونپال وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي او د دې لپاره یې چورلکې بې پیلوټه الوتکې او اضافي سرتیري کارولي دي. د ځایي امنیتي سرچینو په وینا په ځینو ولسوالیو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي. دغه پوځي اقدام تر هغې وروسته پیل شو چې د تېرې شپې پر مهال بلوچ ازادي غوښتونکو ځواک د بلوچستان په څو لویو ښارونو کې همغږي ځانمرګي بریدونه او چاودنې ترسره کړي. په دغه نښتو او بریدونو کې پاکستاني پوځیانو، عامو خلکو او دولتي تاسیساتو ته درنه مرجوب او زیانونه اوښتي دي. د نن ورځې بهرني خبرونه همدومره وو. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. درس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله په امان.